ته دې خوا راتاو شه څومره خوند کوي ښه نری نری باران دی او د کونړ مشت صفا سیند هم روان دی که نه خوا سره ګوره مخکې به تاسو کونړ ته راغلي وئ دلته چا سره دا ایډیا نه وه که نه چې خلک څنګه باید د دغسې دشتونو هم استفاده وکړي دلته اوس وګوره هغه ځای کې جنمازونه مواد دي د مسجد هم شته دی ښه لمونځ پکې هم کوي موږ پکې خپله لمونځ هم وکړو کټ هم شته دی میز هم شته دی سولر شیشه هم شته خیمه هم شته هغه هلته پکوړې هم پخېږي او پاپړ هم پخېږي دې نه اخوا ته ګوره هندوانې دي اخوا ته هم هندوانې لندې سیند چې دی هم ټولو هندوانو نیولی دی موږ راغلو ډاکټر صاحب راوستلو ډاکټر صاحب ته راشه که نه ډاکټر صاحب راوستلو ډاکټر صاحب د مهمان نوازۍ نه ډېره مننه که نه دې خلکو ته اوس داسې یو مفکوره ماشاءالله پیدا شوې ده ګوره دا خلک ګوره بیچارهګان به عام ګرځېدل که نه کار روزګار نه اوس د دې ځای نه تر کوم ځای پورې دلته اول دا یو خیمه وه تېر کال او دا کار ماشاءالله هغه 15 لګېدلي دي کوز هم لګېدلي دي او پورته خو چې څومره پورته ځي بس پونجونو کې خلک کړي دي پونجونو بیا په سیند کې هندوانې سیند کې هندوانې او بل مهمه موضوع هغه ده چای او شودو چې ورته بهر دی هغه ونې چې یو بوټي چې دی اسمار کې دومره خوندور د شودو چای که نه کړک چای و که نه ګوره ښه یو ګیلاس چای څو ورکوي 20 افغانۍ مصرف پې څومره راځي مصرف بیا 8 روپۍ که نه دا ګوره دا هم یو کار او روزګار دی الله تعالی دې خلکو ته برابر کړه نو زه دا وایم چې ځوانان باید همیش آرام کینني ګوره دا ځای کې نه کرایه شته ده نه بل څه شته یو خو دا دی چې دا کم ځوانان راځي مثال چکر باندې راځي یا دلته کارونه کوي یا مثال څوک تجارتونه کوي دې خوا کونړ طرف ته رسي یا بل طرف ته راځي دلته د هغې هغه تفریحګاه هم وي دغلته ساعت هم تېرېږي دې خلکو ته هم یو څه کېږي بس هغه روزګار هغه چې کوم هغه سرکل دی هغه شروع شي که نه نو ځوانانو نه مې یو غوښتنه هم دا میسیج دی بس یو پیغام دی ځوانانو ته چې هر ځای کې کار شته خو چې موږ تاسو همت وکړو صحیح ده نو اوس سیندونه خو ډېر دي مثال په دې لغمان طرف ته وګوره یا شمال ولایتو طرف ته وګوره هر ځای کې دا هغه شته دی خو ولې موږ تاسو ته لږ همت پکار دی کار باید وکړو او خپله انرژي مصرف کړو هم خدمت دی هغه هم ثواب هم خرما یو کې 3 نفر د کور مصروفه دي یو په دې یو کې پلار یې مصروفه دی ورسره 3 بچو پلار هم مصروفه دی او 3 بچي هم مصروفه اوس هلته یو جونګړه دې ځای کرایه هم نشته صحیح ده انشاءالله باوري یم چې میاشت یو نیمه میاشت وروسته راځي دا ځای به جوړي دا جونګړه بسې نه یا به سفره وي یا به دلته ښایسته فرش هم اواري هر څه هغه بزنس به جوړي که نه تجارت به جوړي نو محنت وکړئ خواري وکړئ عبس وخت مه تېروئ که چېرته ځان مو وزګار پرېښود نشو ته به تاسو مخه کوئ هر قسم غیر قانوني کارونو ته تاسو مخه کوئ صحت ته به تاوان وي فامیل باندې به بوج وي ټولنه باندې به بوج وي نو همیش لپاره خپل مازغه په کار واچوئ یو څه وکړئ ځکه ځوان یې که نه نو ځوانانو ته دا سخت کارونه هېڅ کار په څېر ښکاري صحیح ده که نه ډېره مننه ډاکټر صاحب الله خوشحال لرم السلام علیکم اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دوی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کالیکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ